د متحده عربي اماراتو په لاساوریزه لیگ کې په لومړۍ لوبه کې د محمد نبي لوبډلې یو ستره ماته وخوړه. په دغه سیالۍ کې د محمد نبي لوبډلې د لوبې ټاس وګټي او په خپله د توپ ونې پرېکړه وکړه. په 10 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 9 منډې جوړ کړې چې په توپونه کې نه محمد نبي ښه وځلېدی نه ګلبدین ښه وځلېدی. په دغه سیالۍ کې افغان توپ اچوونکو ډېره خرابه ناکامه توپ اچونه هم ترسره کړله. په خاصه توګه ګلبدین نایب ډېره خرابه ناکامه لوبه وکړله. په لومړي اور کې ګلبدین نایب ښه شو چې 12 منډې ورکړې، خو په خپل دویم اور کې د شپږیزو باران پرې جوړ کړ. ګلبدین نایب باندې په یوه اور کې 5 شپږیزې او یوه ستره څلوریزه ولګېده. او دغسې د متحده عربي اماراتو په لاساوریزه لیگ په دویمه لوبه کې حضرت الله ځاځي د خپلې لوبډلې لپاره ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړه چې د خپلې لوبډلې لپاره 35 منډې جوړې کړلې. هدف یې 107 منډې وټاکئ.